په کم یو انسان باندې چې بهوشي راځي یا ورکوټه ماشوم دی یا ماشومه ده یا یو زنانه ده یا یو ورور دی هغه باندې بهوشي راځي یو دم راغورځېږي بهوشه کېږي او د ډاکټري ایم آر آی مطابق او یا دغسې د نورو مغزو د ټیسټونو مطابق چې کوم ټیسټونه هم دته وشي د هغې مطابق په ده کې هیڅ مرض نه راوځي هیڅ مرض پکې نه راوځي بیا ډاکټران دې ته مجبوره شي هغه ته اپیوال شربت وغیره یا ګولۍ یا دغسې نور څه د هغې په مناسبت سره دوایي شروع کړي او هغې دا همیشه د ماشوم ته یا د لوی کس ته همیشه هم دا خبره کوي چې دا ذهني څه ایشو ده دا ذهني ایشو ده د داسې مریض دپاره یو زبردسته اسانه طریقه د تخیم هغه طریقه ده دا ما مخکې تشخیص دپاره ویلې وه د دې ماشوم یا د دې لوی دپاره به که نور څه نشئ کولی صرف 786 ولیکئ او یا صرف 60 ولیکئ او یا دغسې صرف لفظ الله ولیکئ لفظ الله صرف دا ولیکئ یو ګیلاس اوبو کې واچوئ دا پې اوس کوئ که د دې سره د ده په سر باندې بوج راتلو یا سترګې سوځېدي یا زړه ورسره تنګ شو که داسې قسمه علامات پې فورا ظاهره شو او مخکې بالکل نارمل و د دې اوبو څکلو نه نو فورا پوه شه په دې باندې په دې ماشوم باندې روحاني مسله ده مطلب یا د جناتو مسله ده یا د تعویزاتو مسله ده یا د مور اثر دی په ده باندې دته فورا علاج شروع کا د یو ښه عامل نه انشاءالله دا د بېهوشۍ والا معامله به بالکل ختم شي نن هم زه د یو داسې مریض د خوا نه راغوم الحمدلله دغسې ورکوټی ماشوم و 8 کلن یا 9 کلن و هغه باندې دغسې بېهوشي راتله چې هغه مو ولټولو نو پوره معاملات او پوره قصې د هغه سره راووتې الحمدلله همغه ماشوم دی نن زما ورسره رابطه ده تر اوسه پورې بیا بېهوشي هم رانغه هېڅ هم نشته سر چکر هم نشته وجه دا ده مسله ډاکټري نه وه مسله روحاني وه ډاکټري لیول سره دی بالکل نارمل یعنی ټیسټونه بالکل صفا ټیسټونو کې هېڅ خبره نه وه نو لحاظه د خپلو بچیانو یا د خپلو ځانونو دغسې خیال وساتئ که په هر لیول وي خو چې ستاسو صحت برابر شي که په هر لیول وي خو چې ستاسو صحت برابر شي بس مین سیز ستاسو صحت دی د صحت دپاره به هر قدم اوچتی چې کم جایز د شریعت په دایره کې دننه وي جزاکم الله خیر